د پاکستان برید نه د ملاتړ کوي په رسنۍ کې وایي چې د ټي ټي پی او د داعش مرکزونه په افغانستان کې په نښه شوي. علم ساينس دا ډېر ضروري ده. څو چې عقاید او ساينسي پوهه تجربه سره یو ځای نه کې د پاکستان د یرغل مخه نشي نیول. پردیپالي د عقدې له مخې ده. د پنجابي شخصیت دا ده چې د زوروري ظلم کوي، چې کمزوري ظاهري کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاق درنو لیدونکو سلام. د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. تېره شپه د افغانستان په بېلابېلو نقطو کې په پکتیکا ولایت کې په ګومل او برمل ولسوالیو کې، همدارنګه د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، خوږیاڼیو او بېسودو ولسوالیو کې پر ملکي خلکو باندې بریدونه کړي دي. همدارنګه جوماتونه یې بمبار کړي دي، مدرسې هم بمبار کړي دي. تر اوسه پورې پاکستان په پرلپسې توګه باندې هغه ادعا چې کوي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه د کومو اهدافو لپاره کوي، تر اوسه پورې داسې څه ثابت نه کړه. نه یې دا خپل ولس ته ثابت کړي، نه افغانانو ته داسې کوم سند وړاندې کو، او نه هم نړیوالو ته داسې څه وښودل چې دوی د کومو اهدافو لپاره برید کوي. پاکستان د کوم هدفونو لپاره داسې بریدونه کوي او د دغه بریدونو تر شای کوم اهداف دي؟ څه کیسه لټوي؟ کومه سناریو پاکستان د دې بریدونو تر شا لري؟ په دې مسایلو باندې او په نن د افغانستان د خلکو په عکس العملونو باندې چې ولسی خلک شهیدان شوي دي، د پاکستان په بریدونو کې په ولسی خلکو باندې میندې، ماشومان او سپینګیري په دغه بریدونو کې شهیدان شوي دي. په دې باندې د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي ډاکټر پوهاند محمد اسماعیل یون صاحب سره مرکه لرو. یون صاحب د سیاق سټډیو ته تاسو ته هرکلی وایو. مننه. کور ودان. په لومړیو کې که له دې راپیل کو چې پاکستان ولې په پرلپسې ډول باندې دغسې ظالمانه بریدونه د افغانستان په ملکي خلکو باندې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خواشیني څرګندوم هغه هیوادوال چې قرباني شوي دي په دې جګړه کې، وایي تسلیت ورته وایم. دا د هیواد لومړني قربانیان نه دي. تر دې وروسته به هم داسې احتمال شته چې داسې قرباني به افغانان ورکوي. نو زموږ هیواد چې د قربانۍ سره روږدی شوی یا پې تحمیل شوي دي، نو دا هم د مغو قربانیو د لړۍ یو بله کړۍ ده. خو راځو د پاکستان د یرغل ته. اول باید پاکستان باره کې سړی لږ بحث وکړي، کیدای شي ډېر لیدونکي او اورېدونکي واقف دي پاکستان جوړښت. پاکستان چې دی یو مصنوعي ملک دی. د خاورې یو زیاته برخه د افغانستان ده، کلتور د هندوستان دی او دین او مذهب یې د عربو څخه راخپل کړی. یعنې خپله د مملکت د طبیعي جوړښت له مخې دا کوم داسې یو هیواد نه دی. د حکومتوالۍ سیسټم انګریزانو جوړ کړی و د یو خاص هدف دپاره چې د روسانو مخنیوی پرې وکړي، یا د پخواني شوروي اتحاد چې د هند ګرمو اوبو ته لاره پیدا نه کړي. د مغه رول په خاطر باندې انګریزانو جوړ کړی و، بیا واک یې پوځیانو ته ورکړی و. دا سترګې تورولو مصنوعي دیموکراسي پکې جوړه کړې وه. نو تقریبا شپږ صدراعظمان چې پاکستان کې تیر شوي دي، یو خپله دوران ده پوره کړې. بیا د افغانستان پالیسي او د کشمیر پالیسي چې وه، دا د پوځ او بیا د استخباراتو په لاس کې وه. اوس هم هغه پوځي کړۍ غواړي چې افغانستان کې مداخله وکړي، او دغه ناتار چې شروع کړی دا اصلا د خپلو عیبونو او دغه ملکي حکومت او په مجموع کې ټول پاکستان د حکومت د عیبونو د پټونې په خاطر ده. بلوچستان راپاڅېدلي دي، پښتانه راپاڅېدلي، سندیان یې نه مني، د هغوی خپله ژبه حاکمول غواړي. قومي مهاجر قومي مومنټ چې د هغه نه مني. نو په هر ترتیب باندې داسې یو سلاته غوندې هیواد دی، تجزیې چانس ډېر زیات دی. نو دی چې کله پاکستان کې داخلي بحران راشي، بیا یو مصنوعي بهرنی بحران ایجاد کړي چې د خلکو پام بلې خواته واړوي. نو په دې کې دا ځل د مظلوم افغانان چې دي دا بیا قرباني شول. نو دې له خطره چې دا خپل داخلي عیب بحران چې دا پټ کړي، یو څو مودې دپاره خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي. هلته انفجارونه کېږي پاکستان کې، او د بلوڅو غورځنګ ډېر پیاوړی شوی دی. نو په دې خاطر باندې د پښتنو انزجار چې دا هم اوج ته رسېدلی. نو او اقتصادي مشکلات چې دا هم ډېر زیات شوي. نو یو څه به کوي دی. نو د دې خاطره چې عام ولس سره ونه پارېږي، او بهرنیانو ته هم ځان داسې وښیي چې موږ له تروریزم مخالف یو، موږ هم په اصلاح کې قرباني یو. نو د تروریزم خو دې دپاره یو پروژه وه. نو هغه غواړي چې بهرنیانو څخه څه پیسې واخلي، هغه هضم کړي، پخوا یې هم اخیستې دي، بیا هم غواړي چې دا لړۍ دې ته دوام ورکړي. دغه هدف دی. د افغانانو عکس العملونه ګورو چې ډېر ترخه دي، ډېر توند دي. او همدا لږ څو میاشتې د مخه پاکستان چې کله په کابل باندې یو بېشرمانه برید وکړو، د هغې نه وروسته عکس العملونه یې م ولیده، د هغه نه وروسته د افغانانو غبرګون م ولیده.
بیا افغانان تجربه کوي که څنګه چې تاسو ویل چې یو څه پټي او اوس خو دی خو د ډېرې اوږدې جګړې توان نه لري. دا واقعیت دی افغانستان کې د یوازې دغه خلا څخه استفاده کوي چې افغانستان له اوږدې جګړې څخه راوتلی، هوایي ځواک یې کمزوری دی او یو خلا ده د هوایي ځواک او ځمکني قوتونو ترمنځ دا اړول چې دا برابر نه دی. نو په دې خاطر باندې دی دغه هوایي ځواک څخه استفاده کوي او ځمکني قطاعات چې دي هغه دې جرأت نه لري چې د افغانستان داخل ته راشي. او منصفانه سړی قضاوت وکړي د حکومت دپاره چې دی ځان دنیا کې مطرح ګڼي، دا ډېر د شرم وړ خبره ده چې ته فکر کوي چې دی وایي دنیا ته چې زمونږ استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې دی ټي ټي پي یا دی په اصطلاح د ترهګرو مرکزونه موږ په افغانستان کې په نښه کړل. نو چې له غزې راځي له اسلام آباد یا پنډۍ نه یا نورو ځایونو نه الوتکې راپورته کوي او دلته د افغانستان په داخل کې په خپله اصطلاح باندې هدفونه ولې، نو ولې چې هغه د ځنې لاندې دی هلته د هغوی مخه ولې نیسي؟ نو که ستا استخبارات، پوز او نور دولتي امکانات دومره قوي چې دا خلک ته هر چېرته چې له منځه وړلی شي، نو چې هغه ځنې لاندې انفجار کوي په مسجدونو کې، په نورو ځایونو کې، ولې هلته یې مخه نه نیسي؟ نو خو دې نه معلومیږي چې دا یو سیاسي انګېزه لري او دا غواړي چې د خپل عیب پټونې په خاطر باندې داسې کوي. همدغه سیاسي انګېزې ته به راځو استاذه. په پرله پسې ډول باندې دا کار وشو. په پکتیکا کې څو وار بمبارونه وشو، په خوست کې وشو او په ننګرهار کې. تر اوسه پورې پاکستان خو هیڅ هم داسې کوم هدف په نښه نه کړلو یا چې په هغې کې ټي ټي پي وي یا نورې ډلې وي چې دوی ښیي. اوس تازه پاکستان ویلي دي چې د دغه پیښې په اړه باندې دوه مهمې خبرې پاکستان پوز کړي دي. یوې ویلي دي چې مونږ هلته د ټي ټي پي او د داعش غړي په نښه کړي دي او ټوله دنیا دا دی ګوري، دا ویډیوګانې ګوري، دغه حالات ګوري، په رسنیو باندې ګوري چې هلته عام ملکي خلک دي. بله موضوع چې دوی په خپله اعلامیه کې د پوز یاده کړې ده او دغه تایید کړی ده د پیښې، په هغې کې دوی ویلي دي چې مونږ په اسلام آباد کې د اهل تشیع په مسجد کې د برید او په باجوړ کې د اوړمې ورځې یا د څو ورځې مخکې د هغه برید چې په نظامیانو باندې وشو د هغې غچ و. نو د هغې غچ دلته د ملکي خلکو نه اخلي، د مسجد غچ دلته د ملکي خلکو نه اخلي او په پرله پسې په بار چې په افغانستان کې بمبار کیږي د پاکستان لخوا، ملکي خلک پکې شهیدان کیږي. دوی به څنګه ثابت کی یا دا به څه ډول یو بحث رامنځته کی، دا به څه ډول یو عکس العمل بالاخره رامنځته کوي او په سیمه کې به یو څه حالت رامنځته کوي؟ دا ټول دنیا ته معلومه ده. دوی خو یو خلا څخه استفاده کوي. افغانستان اوس په سیاسي لحاظ باندې ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ نه لري. د افغانستان ځینې سفارتونه حتی د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان د طبیعي جوړښت مخالفین هغه سفارتونه کنټرولوي. نو په دغسې یو حالت کې دی برید کوي چې نړیوال عکس العمل هم بیا کمزوری، ځکه چې افغانستان په قوي پوزیشن کې نه دی او نو دې نه استفاده کوي. داعش چې دا خو ټول معلومه چې دی بهرنۍ پدیده ده. عراق کې جوړ شو، بیا دغه ځای نه نورو هېوادونو ته اوس داعش یو ټایټل دی، هغه کیدای شي ځینو سیمو کې فعالیتونه ولري، د افغانستان په داخل کې پاکستان کې کیدای شي ولري، خو دې عنوان یا ټایټل لاندې پاکستاني ملیشې چې دي استخبارات خپل فعالیتونه کوي افغانستان کې خلکو په ګڼ مېشتو ځایونو باندې پخوا موږ ولیدل چې تېرو څو کلونو کې بریدونه کړي مسجدونو کې، په نورو ځایونو کې. یعنې دې کې د پاکستان د استخباراتو مستقیم لاس دی. کله داعش خو افغانستان کې تولیدېږي نه، دا کورنۍ پدیده نه ده، نه کوم سیاسي ګوند دی، نه کومه ډله ده، نه کوم که صادریږي له افغانستان ته واردېږي له بهر نه به راځي، یوازینۍ لاره چې ده پاکستان. نو مخکې چې دوی بریدونه وکړه د افغانستان حکومت هغه شواهد وړاندې کړي چې داعش په کومو سیمو کې اوسېږي. نو چې که پاکستان کې هغه کوي برید کوي، دوی وایي چې داعش برید کړی خو معنا مالته حضور لري، نو افغانستان ته چې راځي افغانستان ته خو د پاکستان نه راځي. نو ټي ټي پي چې ده د ټي ټي پي خو په مقبوضه پښتونخوا کې یو عکس العمل دی د پاکستان د حکومت په وړاندې، مدني عکس العمل نه مني، جرګه نه مني، ولسي هغه چې د تفاهم نه مني، نو خو مجبور د خلک بیا لاس وسلې ته وړاندې کړي. یو آپشن چې ده هغه د سی ټي ټي پي رامنځته شو د ظلمونو په مقابل کې 2009 کال نه تر دې دمه پورې. نو دا ټي ټي پي داعش څنګه له پاکستان افغانستان ته راوغوښتل، بیا څنګه دې خوا نه خواته وړي، دا خو ته 1 لک پوځ ځای په ځای کړی ده او دفاع. ډاکټر صاحب چیرې دي؟ څوک؟ ټي ټي پي چیرې ده؟ داعش چیرې دي؟ نورې وسلوالې ډلې چیرې دي؟ نو خو ټي ټي پي داعش دی خو ځالې خو هلته دي، نو عملیات هم هلته کوي،
دی وایي چې پټنځایونه دلته دي نو چې دا ته په دې خبرې چې له اخوا هم راوړي دې خوا بیا له دې خوا هم بیرته اخوا ته اوړي ټول ځایونه ورته معلوم دي نو ولې هلته علاج نه کوي بیخي باید دا پرېنږدي چې افغانستان ته راشي همالته باید خنثی شي که ته حکومت یې که ته ولس ته مسؤلیت لري که ته انساني ارزښتونه لږ ته لږه یو برخې ته درناوی ولري نو خو دا خو ستا داخلي مشکل دی باید مالته دفع شي او رفع شي نو یو کرت وایي چې دا د هغه ځای مسؤل ده راوښتي افغانستان ته افغانستان نه بیرته اوښتي دي پاکستان ته بیا یې زه بیرته پاکستان کې بیا له منځه نه وړم او استخبارات مې دومره قوي دي چې د افغانستان په داخل کې وړم او داخل کې بیا ملکي کورونه بمبار کې یو کلن ماشوم تیخوری ماشوم چې هغه پکې شهیدان کې نو دا د استخبارات دي خدا خو د عوام فیصله غر په پر پټول دي کنه دغه خبره بیا د باجوړ د پیخي یاد په باجوړ کې د پاکستانی نظامیانو باندې د برید نو الته خلاص په لاس تاسو سره جګړه کوي مخ په مخ تاسو سره جګړه کوي بیا غږ د افغانستان د ماشومانو نه خبرم دي کې دا کنه ماشومانه ذهنیت سیاست چې هغه هم دغه ته وایي شي ته هغه تر وسله په لاس پوسټ دی وਹੀ ټانکونه د لمې په ساتونو جنگ در سره په ساتونو جنگ در سره کوي چوڼې دی وਹੀ الته په عملیات نه کوي زور نه لري بیا دلته راځي په مظلوم ولس بمباري کوي او دا مظلومیت زمونږ چې دا موقتی د مخ ما وکول شي منګه روغدي شوی غمونو دردونو سره دلته ډیر غټ قوتونه راغله سکندر نیولې انګريزانو پورې روسانو پورې امریکایانو پورې د نور غربیانو پورې دا خلکو جنگ وزغم مګر هغه خلکم چې د اکثر امپراتوري رنګ شولې په دې سوچ ډیر غرور باندې راغلي ډیر سرټی لاړ ټول قوتونه د پردي دلته دا پرون د روژې په خاطر باندې اسلامي امارت پاکستاني پوځیان ټول قوتونه د پردي دلته ښکارا راغلي دي په غلا وتلي نو دا د سې دي چې د اوس هم ګردونه جرأت نه لري مارته سلته یو خلا ده د هوایي ځواک د دفاع لپاره کنه دا ځکه چې دا دلته چې کوم ځواکونه و هغه هوایي ځواک چې موږ درلوده هغه روسان نه چې پاتې هغه امریکایانو بمبار کړ بیا ست تنظیمي جګړو کې لمایز لاړ رادار او د نور سیستمونه ختم شول نو د یو هیله واشه افغانستان دغه یو موقف ته ورسیږي چې بیا د پیاسانه باندې برید وکړي نو په نورو برخو کې ورګور د برید سرکونه نشته دا ډاریږي ځمکني بریدونه نه کوي ډاریږي ځکه چې یو کار چې دی مسخت خدای دی چې افغانستان ته داخل شي دی چې بیا د عوام فیصله صاحب څنګه په ملګری کیږي فقط دی دا جرأت بو کی او وایم چې به کړي راخده او هغه دی پیږي په دې باندې دا خو د انګريز بچان دي دی په دې پیږي چې انګريزان وایي چې دی دلته هر ګټ چې دا هر تیګه چې دی یو څنګه دی هغه د سیمه مطالعه کړي هغه دلته دیار لزر لخر یوازې په دې جګدلک کلمه زلاړ په میوان کې هغه سي پیخه وشوله او دا خو دا خو چونی دا خو هیڅ شی د افغانستان یعنی په د کرکټر په لحاظ باندې د شخصیت په لحاظ باندې افغانان پاکستانی نه یا پنجابی نه هغه ته د بیخي یعنی د هغه پسترګن ګوري د سړي پسترګ پاتله که وسله مساوي شي وسله دواړو خو مساوي شي او روحیه او عقیده چې دا نو بیا تر لاهور پورې دا د ورځې جنگ خبران ده افغانان ته دغه نه د افغانانو هغه چې دا روحیه چې دا پیوړې ده او دا کلونه زړه کې دا غوټه پاتې ده چې د سره زموږ خدای مخامخ جګړه وشي اول خو په مجموعي لحاظ باندې جګړه دي یعنی د حل لار نه ده چې در باندې تحمیل شي نو بیا مجبوري چې جګړه وکړي افغانانو باندې تاریخ په وګړو کې جګړې تحمیل شوي دي چې تحمیل شوي بیا عکس العمل خودلې خبرګونی خودلې هغه جګړه ګټلې ده په دې وروستیو کې په پرلپسې ډول ولې پاکستان د جګړې هڅه کوي مارته چې داخلي بحران لري مشکل لري او بل خو د افغانستان کې اصلا مستحکم قوي نظام نه غواړي دا د مهمه نه چې دا کابل کې څوک حاکم دی کابل کې ملا حاکم دی طالب حاکم دی چپی حاکم دی خي اړخ حاکم دی ما چې د کعبه امام عمر شي او کابل کې مرکزی قوي حکومت جوړ کی دی ورته پلمې لټای سي قسم دي ته مشکلات پیدا کو اول به ول چې افغانستان کې اسلامي نظام نشته او دا نشته خو بیا خصوصي اسلامي نظام چې راغی په دا اوس چې سل په سلو کې ځینې احکام تطبیق کړي دي د سره ولې مخالفت کوي د بیا تروریزم خبره مطرح کړه تر ټول نه غټ تروریست ده خپل پاکستان حکومت دی نو تروریزم خو دې ته نه وایي چې د خپل مخالف باندې ټاپه ولګي تروریست تروریزم خو دې ته وایي چې ته وسلې نه وړه استفاده کوي او خپل اهداف د وسلې په زور مخالف باندې تحمیلې او دا دولتي تروریزم ده فردیم ده تنظیمیم ده ډلهیزم ده او د مملکتونو په کچه ده یعنی پاکستان په نړۍ کې د تروریزم یو حامی مملکت هم د خپل تروریست حکومت دی اصلا په نه یوازې دا په هغه کې خپل خلکو باندې چیرته رحم کړی په لکونو خلک وژلي زنداني کړي دي په بنگلاديش کې په لکونو بنگالیانو حیثیت ته صدمه ونه رسوله یو په عزت تیری ونه کو یعنی دا په نړیواله کچه یو تروریست پوز دی او پروژې جوړي د مذهب تر نامه لاندې پروژه جوړي د سیمې تر نامه لاندې جوړي د ژبې تر نامه لاندې جوړي د قوم تر نامه لاندې جوړي اوس افغانستان کې چې مذهبي انګیزه
یا عقیدوي انګیزه نشي ورکولی، اوس قومي مسله ته لمن وایي. دلته قومونه راپورته کوي، قومونو په نامه هلته کنفرانسونه جوړوي، سیمینارونه جوړوي، انجوګانې فعالې کړي دي. د افغانستان د کډوال په قومونو ویشي د افغانستان په د قومونو باندې دونه مین دي چې دلته حق غواړي، هلته نه ورکوي پاکستان کې، افغانستان کې غواړي. استاد محترم، دغه استاد د مشاهدې له مخې د پاکستان دغه ادعاوې دغه نن ادعاوې نه، یا د اسلامي امارت سره د دغه اوس تقابل په وخت کې ادعاوې نه، په تاریخي ډول باندې د پاکستان دغه ادعاوې د افغانستان په اړه باندې کله رښتیا ثابت شوي دي یا حقیقت لرلی دی، یا دوی هغه خپله خبره هغه اثبات ته رسولې ده، هغه اخري هغه ته حد ته یې رسولې ده؟ کله نه، خو نیت رسول پلمې جوړول خو ډېر اسانه دي. دا خو ژبه لمده ده، هرې خوا ته چې اړی کېدی شي که نه. اوس د توریزم تعریف، دا چې تعریف شي مشکل حل ده، که په ما کې که په تا کې، دا ستونزه حل ده. ته زما مخالف روزې هېڅ خبره هم نشته، او ستا مخالف تور په ما پورې کوي او ثبوت هم نه لري، نو دا خو چې د مذاکرې میز ته راشي، یو دریم ګړی ناست شي، بیا دا خبره کوي. موږ اوس خو داسې یو چې په دنیا کې په سیاسي لحاظ باندې منځوي شوي یو، او دوی منځوي کړي، او دوی نه غواړي چې دوی هر وخت افغانستان د جګړه جاري ساتي. هدف دی چې بیا دلته چې هر حکومت په کابل کې حاکم وي، هغه په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ کمزور وي، چې د خپلو طبیعي منابعو باندې واکمن نه وي، او دوی د افغانستان د لوټونې لپاره هغه عمق د ستراتیژۍ چې لري هغه عملي کړي. نو ثبوتونه چې کوم دا ثبوت دا څو وارې چې د بمبار وکړو، د ټي ټي پي د څوک پکې مړ کړ، د داعش د څوک پکې مړ کړ، دنیا ته به دې ښودلي چې دغه تصویرونه دي، ګوره دا خلک دلته دي، او بیا چې دلته یې خو هم ته ملامت یې، خو ستا له خوا به راوښتي دلته، نو ټوله ملامتي په ده باندې ده که نه. هغه دې پسې نه ګرځي، هغه فقط دې دلته ګرځي چې اوس افغانستان په نوی جوړېدو په درشل کې دی، یا غواړي چې پوځ جوړ شي دلته خپلو طبیعي منابعو باندې حاکمیت پیدا کړي، اوبه کنټرول کړي، مهار کړي، د خلکو د سوکالۍ دپاره زمینه برابره شي، او لږ وړې نیمګړتیاوې چې دي هغه له منځه لاړې شي. نو بیا یو قوي مرکزي نظام چې هلته رامنځته شو، هغه خو بیا دنیا کې دنیا سیاسي انزوا نه ځان وژغوري، نو بیا خو دنیا کې هم خبره مطرح کولی شي، ولس سره مشکل نه لري. دا دغه هغه ته نه پرېږدي، دغه مزل ته دې نه پرېږدي چې ته تنفس وکړې. نو دلته باید دی عموما پلمې جوړې کړي، جګړه جاري وساتي، وړه خبره پلمه کړي، ولا افغانستان کې پلانکی قوم سا هم نه لري، ته یې په دې کې څه کار؟ نو ته څه کاری چې دې مسایلو کې ګوتې وهي. انجوګانې فعالې کړي دي، میډیا یې فعاله کړې ده، افراد یې اخیستي دي افغانستان کې زهر پاشي. نو خو نیکه مرغه افغانان اوس هوښیار شوي دي، دلته اوس دغه د 4-5 کلو کې چې خلکو د امن خوند کتلی، نو نه غواړي چې دلته څوک جګړه وکړي. حتی هغه څوک چې جګړې شوار ورکوي هغه عام نفرت سره مخامخېږي. نو موږ ضرورت لرو یو څو کلو تنفس ته، چې موږ هوایي ځواک خپل پیاوړی کړو، دنیا سره روابط خپل پیاوړي کړو، سیاسي انزوا نه ځان وباسو، د افغانستان سفارتونه د افغانستان په لاس کې نه، د افغانستان د مخالفینو په لاس کې، حتی د افغانستان سفارتونه چې خلکو په لاس کې چې تر پنجابیان هم د افغانستان زیات مخالف دي. نو هغه دغه موقف نه استفاده کوي، دغه حالت نه استفاده کوي. پاکستان چې زه په نړیواله کچه د افغانانو غږ څوک نه اوري، رسمي استازولي نه لري، نو موږ به په دغه خلا نه استفاده وکړو، افغانستان کې به بیا بې ثباتي رامنځته کړو، پلمې به ورته جوړې کړو، څو چې بیا بل د نظام د چپه کونې لپاره زمینه برابره شي، او بیا یو بله ګډوډي رامنځته شي. دا څو مختلفې هڅې دي چې تاسو وویلې چې په یو وار باندې په مخ باندې وړل کېږي، خو په خپله دغه د افغانانو د بې اتفاقۍ، د په قومونو د ویشلو، په مذهبي ډلو باندې د ویشلو، د لږاکیو د ډېرکیو، دغه نور مسایل دي چې په دې ورځو کې مطرح دي. موږ تاسو یې ګورو د پاکستان په میډیا کې حتی پې بحثونه کېږي. افغانان څنګه چې تاسو مخکې ویل چې افغانان متوجه شوي دي، پوه شوي دي، افغانان پوه شوي دي، ټول افغانان پوه شوي دي، دوی هغه خپل سیاسي لار پیژندلې ده، دوی هغه خپل خطونه وپیژندل، دوی هغه خپل سیاسي او هغه ملي تعریف وپیژندو. نه، دا خو په دې اجتماعي مسایلو کې لکه د ساینس فورمول په شان د څنګه 100% کې د خلک په یو نظر، یعنی د اکثریت خبره چې موږ کوو، اکثریت د سیاسي شعور ته رسېدلی، سیاسي بلوغ ته رسېدلی چې نه غواړي افغانستان کې نظامونه پرله پسې ډول باندې سقوط شي. نو دې نظام د سقوط تجربه نه غواړي چې بیا دا سقوط شي، د اصلاح او د پرمختګ د پیاوړتیا هیله لري. حتی یو شمېر مخالفین چې سیاسي مخالفینو کله چې پاکستان سره په تیر جګړه کې ټول دې نظام ته شا ودرېدل، نو مخالفتونه پرېښودل، دا یو سیاسي بلوغ استازولي کوي.
اوس هم ځینې خلک شته ده چې مخالفتونه کوي یا د څوکۍ غم ورسره د څوکۍ درد سره ده د څوکۍ درد له ډېرو دردونو د غاښ درد د نس درد د غوږ درد نه چې ډېر شدید دردونه دي څوکۍ درد ډېر خطرناک ده. اوس موږ په دې هغه کې 15 کلونو کې محسوس کړ هغه څوک چې 10 کاله 20 کاله په دې څوکۍ باندې روږدي شوي وو اوس چې لرې شول هغوی فکر کوي چې موټو بازو یې پرې شوی نو هغه ډېرې چیغې وایي د هغوی هغه چې د ملت استازولي نشي کولی. ملت دا ده چې ملت اوس دغه د خاموش ده بغاوت نه کوي هلته ډېرې ستونزو سره چې کله د فقر مسله مطرح شي یا نور مګر نظام تر شا ځکه ودرېږي چې پوه شي چې د تر نه نظامه یو هغه نیمګړی نظام هم ښه دی. نیمګړی نظام به ته پیاوړی کړي چې نه نظام یې هغه به اول جوړی. نو اوس دا یو تجربه ده نو بل دا جګړه چې دا یو څه ګټې هم لري زیانونه هم لري. زیانونه خو یا محسوس دي جګړې زیانونه مګر په دې منځ کې بیا که ته غواړې شخصیتونه وتلې معلومې کې دا ډېره ګټه لري. یو شاعر ویلي دې له خاطره چې دوست و دښمن معلوم کړي وایي چې ولیدم مجبور په لار کې پروت له څپلو سره مې هر یو په سر خود او ما په لار کې وزان دې ته غورځولی په دې چل مې د یارانو ایمان کوت. نو دغه جګړه چې دا له زیانونو تر څنګ دغه هغه لري دا ګټه لري چې دا د هېواد داخل کې دغه فقط د جمله د هېواد داخل پنجابیان نه دي داخلي پنجابیان او د پاکستان هغه پټ تالي سټي دا درته معلوم کړي چې په میډیا کې څوک دي. دا بیا ځینې دومره کم عقل دي چې خپل عیب هم نشي پټولی راسن میډیا کې د پاکستان برید نه دی ملاتړ کوي په رسنیو کې وایي چې د ټي ټي پي او د داعش مرکزونه په افغانستان کې په نښه شوي ته څه ثبوت لري نه چا شپې بمبار وشو تر اوسه پورې یوازې د ملکي شهیدانو هغه تصویرونه نشر شوي نور هېڅ مستقلې منبع هغه نه دي تایید کړي چې دلته ټي ټي پي یا نور وسلوالې ډلې شته که نه مګر ده بیا تر رسنۍ خو ته باید تصویر پیدا کړې ته باید محل ته لاړ شي. نو بیا په لندن نه نشرات کې یا نورو ځایونو امریکایي نشرات کې صحیح شي د داعش هغه چې دي مرکزونه او ټي ټي پي مرکزونه افغانستان کې د پاکستان د پوځیانو لخوا په نښه شول. پاکستان حتی تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري په دې کې کنه خو مقصد یو شی کوي چې خلکو نو دغه هغه چې دي دغه د افغانانو دغه مجبوریت چې ده چې موږ د هوایي ځواک دغه نه هم دی دا استفاده کوي پاکستان استفاده کوي او دا تالي سټي چې کورنۍ که دا پاکستان برید نه وای کړی دغه تالي سټي چې دي دا د کورني پنجابیان ته نشو تشخیصولی. دا یو لستوني ماران دي چې کله د ښځو د حقوقو په نامه کله د بشر د حقوقو په نامه کله د قومونو د اقلیتونو د حقوقو په نامه هېواد نه باندې فعالیت کوي په سوشل میډیا کې فعال دي. دا تا ولس ته نشو څرګندولی چې دا چا زامن دي د سړي زامن دي نه دي پوه شئ ریښه یې چېرته ده نسب یې چېرته سلسله یې چېرته ده دا د پاکستان بریدونو ورته په وړیا ډول باندې ولسي تاوان خو هغه خو بله مسله ده خو د پاکستان بریدونو دغه ګټه عام افغان ولس ته ورسوله چې خپل دښمن یې ورته د کور دننه تشخیص کړي چې دغه د اصلي دښمن دی دغه. استاد د افغانستان نه وتلي خلک او تاسو څنګه ویلي چې دا د چوکۍ درد دی د چوکۍ درد دی عقده ده پردی معاش دی پردی پالي ده سب دوباره چې پاکستان بریدونه کوي په همدغه یوه شپه کې څنګه چې تاسو مې ویله چې دوی وخته بیا فیصله هم کوي چې د داعش مرکزونه پکې د منځه لاړه د ټي ټي پي مرکزونه پکې د منځه لاړل خو بیرته رسنیو ته ازادي د ورزي ګوري رسنۍ ویډیوګانې کوي رسنۍ ورزي خپرونې ته کوي دا مخکې ما ویډیوګانې وکتلې ډېرې دردناکه ویډیوګانې وي چې د هغې کې ډېر کوچني کوچني ماشومان بیا تر هغې دردناکې چې مسجد کې قرآن کریمونه ټوټه ټوټه پراته دي دا زموږ ستاسې هغه عقیدوي مسایل دي خو پردي پالي د عقدې له مخې ده او که پردي پالي د همدغه واک د درد له مخې ده او که پردي پالي د پردو دپاره واقعا ده یعنی واقعا کې پاکستان دومره هغه لري ظرفیت لري چې زمونږ دا خلک یې اخیستي دي یا دغه خلک یې خپل کړي دي یا د پاکستان خبره د دوی د خولې نه راوځي. دا خو ځینې دردونه خو هر انسان تشخیص کړي په ځان یې تېر شوي تجربه یې ورته لکه دا 3 دردونه چې ما ورته یاد کړه چې غاښ درد او نس درد او غوږ درد چې دا لږ مشهور دي نو دغه څوکۍ درد په دې تېر جمهوریت کې اوس محسوس شو او دا تجربه شوی نه و. پخوا خو دولت یو څوکۍ ویل دولت څوکۍ چې د حمام لنګ ده یو نه بل ته انتقالېږي خو دا خل چې اوس څوکۍ لاسه ورکړه لاړ بیا باندې هېواد نه باندې ووتل یوازې سوشل میډیا ورته پاتې ده او هغه تیر شان او شوکت یا دی اکثره دي کې نسبي خل نه نسبي خل چې وکړه څوکۍ لاسه ورکړي د غلي دي او بیا په دې مسله کې چې پردي هېواد سره ستا جګړه شي هغه خو هېڅ انسان یې نشي هغه کولی زغملی چې بیا د دښمن تر شا ودرېږي او د خپل هېواد په ضد ودرېږي خو دا بیچارهګانو دردونه دونه عصبي تکلیف ورته پیدا کړی څوکۍ دی چې تیر شان او شوکت حسابوي
موټر و بس ارګا بارګا و باډي ګاردان و شان و شوکت و دبدبه و او مصنوعي شخصیتونه و طبیعي نه و یوازې څوکۍ چې و مطرح و اوس څوکۍ چې لاسه ووتله نه په ولس کې یاد دي نه په کلي کې نه په ښار کې نو دوی بیا دغه سوشل میډیا لارې دغسې منفي تبلیغات وکړي چې بیرته ولس پام ځان ته راوړو چې موږ لا اوس هم ژوندي یو خبره کې مش ډول منطق نه وي له نیکه مرغه بیا یو شمېر افغانان چې مغه بهر کې دي که پخواني حکومت کې کار کړی ده د ملي نظر خاوندان هغوی ورته ځواب وایي مغه ځای په ځای ورته ځواب وایي هلته کله کله بیا دغه منفي باب عناصر د سوشل میډیا لارې خپل کمیټونه بیخي بند کړي چې څوک ورته کنځلې ونه کړي دغه نه یعنې یو څوک دی چې دا پوسټ پورته کې په زرګونو کنځلې ورته شروع شي مګر بیا حیا شرم نه لري چې خپل لار نه ووړي خو دا څوکۍ درد دی څوکۍ درد چې دا اوس یو بل دا باید سیاسي خیل دې علاج پیدا کړي او دا خو اوس موږ نشو کولی چې سړي 4-5 وزارتونه کړي 10 کاله یې ریاستونه یې کړي ولایتونه یې کړي 5-6 ولایتونه یې کړي نو هغه ته بیرته د ټول عمر لپاره مدامول عمر هغه به یا به وزیر یا به والي یا به رئیس یو بحث چې دغه افغانانو ترمنځ روان دی استاد مثلا تا ته زه پوښتنه راځي اوس که استاد خبرې کوي وایي چې طالب ته مشروعیت ورکړي امارت ته مشروعیت ورکړي د دې لپاره لګیا دي طالب ته مشروعیت ورکول ښه دي که پنجاب ته مشروعیت ورکول ښه دي نه اول خو افراد چې د مشروعیت مسله مطرح د افرادو کې بیا خو چې موږ مثال دونه ځواک ولرو ولسي صحیح شو یا علمي یا هر ډول فرهنګي ځواک ولرو چې یو نظام ته مشروعیت ورکو دونه ځواک موږ کې خو بیا موږ خبر ومنو نو کتا کې دا ظرفیت مشروعیت ته نه واخله یا ته ورکه ورته که بیا بلکې دا ظرفیت چې ته وایې چې مشروعیت زما خپل هېواد دی نو ما ته نظام دلته مطرح نه چې د کوم ټایټل لاندې دا نظام فعالیت کوي ما ته دا مطرح ده چې داسې یو نظام افغانستان کې چې افغانستان خلک راوساتي راته زه دا اوس بې باډیګارد له نورستان نیولې تر نیمروزه پورې زه سفر کوم زما خو د وطن کې دا هیله د افغانستان مخالفین ختم شول د افغانستان په کور دننه د افغانستان سفارت یې په لاس کې و د افغانستان په هویت په مقابل کې ولاړو جمهور رئیس جعلي پیسې به چاپولې جمهور رئیس غلا به کوله جمهور رئیس د خلکو د عزت نه دفاع نشو کولای ملاتړ نشو کولای دا کابل ښار په 500 پاشایګان نو ویشل شوی غرب د کابل شرق او جنوب او شمال دا سهالو په دې کابل کې موږ د افغانستان لیدلې موږ افغانستان او بل موږ ته د نظامونو د رنګېدو تجربه کړې ده موږ ته نه نظام موږ تجربه کړې چې افغانستان کې هیڅ نظام نو اوس یو نظام شته اعتراضات په لرو انتقادات په لرو خپل مخامخ ورته میډیا کې ورته مګر نه غواړو چې د نظام په مقابل کې خلک راوپارو دا د اصلاح کول ډیر اسانه دي درې څلور نقطې پاتې نو ټول مشکل حل ده نو هغه څه چې ولې موږ شکر ادا نه کړو چې داسې یو نظام چې افغانستان بیرته متحد کړ سیاسي برخه کې په ځینو نورو برخو کې زموږ فوق العاده هغه شته د اعتراضات شته هغه به خپله ورسره مطرح کړو بیا پاکستان ته موږ پرېږدو چې پاکستان پنجابی راشي په دې باندې یرغل وکړي او موږ بیا دې خاطر چې دا سره زه اختلاف لرم د نظر اختلاف نو د پنجابي سره که تاول د نظر اختلاف لرلی خو اول به د هغه په مقابل کې ولاړ وای نو دا ډیره بغیر زر ته هم زه د شورای نظار او د جمعیت او د نور تنظیمي لنډغرو د سرسخت مخالف تاسو ټول معلومات د افغانستان کې مې په مقابل کې مظاهره کړې مې په مقابل کې هر څه چې زما لواکه هغه مې کړي مګر هیڅ کله زه د شورای نظار سره چې زما مثال د نظر اختلاف ده هیڅ کله زه پنجابی نشم زغملی چې په نظار شورا باندې برید وکړي د دې خلکو راتلونکي سیاسي بیکګراوند د دوی به هغه راتلونکي څه ډول کیږي دا ختم دي نور د دوی راتلونکي به څه ډول چې کله یو څوک د خپل هیواد په مقابل کې د خپل خلکو په مقابل کې مثلا دلته د افغانستان ماشومان وژل کیږي دلته تورساري وژل کیږي دلته د خلکو په کورونو باندې په نیمه شپه چې خلک په کورونو کې د خپل ماشومان سره ویده دي بمبار پې کیږي او ته د یو چا دغه عمل ته یو مشروع کار وایي دې ته یو حق کار وایي دې ته یو سم کار وایي دا خلک په افغانستان کې ځای لري د دوی ځای به راتلونکي څه شوي او خلک د دوی خبرې ته نور غوږې ښودلی شي دی نور ختم دي دا خو یو سړی چې د وطن خو مور ده څوک چې د کوم بهرنی چې د مور پړوني ته په سپکه سترګه وګوري او ته بریتونه تاوایې دې نه بل بېغیرته سړی شته ده بیا په وطن کې بیا د وطن دعوه ولې کوي وطن خو مور ته هغه تر یرغل لاندې ده تر فشار لاندې ده نو چې تر فشار لاندې ته د هغه یرغلګر په مقابل کې ولې نه ودرېږي بیا چیغې وهې د وطن دوستۍ او چیغې وهې بیا داسې یو ځینې بدبخت بیا په دې کې دي چې وایي چې دا جګړه چې ده دا د اوسني نظام سره دا مصنوعي ده او چې مصنوعي ده خو ته راشه حقیقي جګړه وکړه چې موږ د مصنوعي او د حقیقي جګړې ترمنځ توپیر وکړی شو اوس همدغه جګړه روانه چې ماشومان پکې شهیدانېږي کورونه پکې کېږي او دلته څومره چې ظرفیت ده هماغسې عکس العمل سره څرګندېږي
نو دا مصنوعي شخصیتونه او دا په څوکۍ باندې مطرح او څوکۍ چې نه هېڅ شی نه د سیاسي دشمنۍ د فکري اختلاف د سیاسي اختلاف ډول همدا دی آیا نه هر چېرته یو معیارونه وي دا غله نه دي غله چې غلا کوي که نه دوی خپل منځ کې یو معیار ټاکلی چې بیا به موږ مړی نه پرېږدو چې که څوک کور ته ووړي نو دوی خپل منځ کې یو تعهد لري د غلا تعهد لري یا په ویش باندې مخکې تر مخکې توافق کړی نو سیاست دپاره خو معیارونه شته ده تر کومه بریده پورې اختلاف تر هغه اختلاف د په کور دننه هم اختلافي دی هر چا اختلافي مګر بیا پردی چې راشي پردی غل چې راشي هغه ته خو د کور ټول غړي یو وي هغه د کور کور حیثیت ته صدمه رسوي دا نو اوس داسې دي چې دی وایي چې دا پردی غل یرغلګر دی راشي زما دا کورنۍ مخالف دی له منځه یوسي زه پرې خوشحاله یم ځکه چې زه که بیا ورسره جنګېږم نو هغه نه خو دا خو ده چې هغه ورسره وجنګېږي بهرنی نو مخکې د شوروي یرغل په مقابل کې دا کارمل دا کار وکړو بیا امریکایان چې راتلل ورسره رباني ورته غټ غټ بمونه واچو دا وړي تاثیر نه کوي دا تجربې موږ کتلې دي دا اوس دا پنجابیانو ته او بله خبر دی که چې هماغه خلکو چې مالته کورونه دي مالته ډېر کلونه مالته تېر کړي وو او هغوی ډېرې چیغې وهي د پنجاب په مقابل کې نو دې له خطره چې خلکو ته بل قسم ذهنیت ورکړي ځان پاک وساتي وړو کې شګه ده وروره راشه داخلي اختلاف لري د هر چا اختلاف شته د دې نظام سره چارواکو سره د کم سړي اختلاف نشته داس نظام نشي چې سره اختلاف نه مګر زموږ د کور داخلي اختلافات دا داخل موضوع ده که د ښځو تعلیم موضوع ده قبله دا به ورسره مطرح کوو مګر د پنجابي په مقابل کې که دا اوس موږ باندې امر وکړو زه د پوهنتون یو استاد یم زه ولې کرښې ته ځم دا زما د دی نه مي دا حاکم نظام نه وي دا زموږ فریضه ده پخوا نظامونه نه وو افغانستان کې افغانانو د انګریزانو په مقابل کې جګړې نه کولې د روسانو دا ولس د روسانو په مقابل کې پورته نه شو دا تیر هغه کې نظامونه حتی داسې حکومتونه داسې وو چې بهرنیانو سره یو ځای اوږه په اوږه جنګېدل د خپل ولس په مقابل کې مګر ولس راپورته شو نو اوس باید موږ د 15 ټنګسارو له خاطره چې نظام سره په ځینو برخو اختلاف لري نو هغه دا پرېږدو دا وطن ولاد پنجابی دی راشي او کابل دی ونیسي بیا به هغه نه وروسته زه پنجابي سره مقابله کوم دا منطق مني نو دا چې دي اوس دا ختمېږي دا خو یې څوکۍ او څه نیشه په سر کې پاتې وه او اوس بهر کې یوازې سوشل میډیا ورته پاتې ده ولس کې زور نه لري نه مطرح دي خو رایي چې دا ولس کې خو یو 15 کسان مظاهرې ته راوباسه کومه غوښتنه شته لري مشروع ده که نامشروع هغه دپاره خو راوباسه وسلې ته لاس نشي کولی ډارېږي ولا ما وژني نو دا خلکو هم مبارزه وکړه کنه دوی سر نه تیر نه نو ته دیدن د سر په بدله د کسر ساتي خوري به وکړي دیدنونه نو ته هم دیدن غواړي هم معشوقه غواړي هم درخانۍ غواړي او بیا د ادم خان خوینه درکې نه دا کېدلی شي دا خو امکان نه لري استاد بیرته راځو د پاکستان موضوع ته د پاکستان د موضوع یو ژور تحلیل که تاسو خپل تحلیل وکړئ پاکستان مخکې چې تاسو څنګه اشاره وکړله د داخلي سختو کشمکشونو سره مخ اقتصادي بود په هغه ډول باندې د افغانستان سره تجارت هر څه وبایلل افغانان لګیا دي د نورو لارو چارو نه هغه خپل هغه برابر کړه په نړیوال سټیج باندې په خبرو اترو کې په قطر کې په ترکیه کې په سعودي کې په دغه کې چې پاکستان کمی غوښتنې مطرح کړي هغه په یو ډیپلوماټیکه فضا کې د خندا وړ او د اسلامي امارت مسؤلینو ماغه پټاګه کړې په زغرد په خبري وکړلې دغه حالت نه د راوتلو لپاره پاکستان یو بل لوی کړکېچ تلاس ور اچي او کنا دغه خپل کمزوري حالت پټولې شي موږ چې اویا کاله د تاریخ مطالعه کوو اویا کالو کې پاکستان د تعرض په حالت کې د افغانستان حکومتونه خو که خرابو مرکزی حکومتونه دی په پاکستان نه شکایت کوي پس لا بیا کلونه داسې حالت رامنځته شو چې پاکستان شکایت کوي چې ته زما مخالف روزي دلته دا چې واقعیت دی که نه دی خو شکایت خو شته صحیح شو شکایت خو کمزوری سړی شکایت کوي زورور نه کوي یعنی حاکم نه کوي مظلوم کوي هغه نه کوي نو یو مسلې نه دا جواب وشول چې افغانستان اوس په قوي پوزیشن کې دی چې پاکستان شکایت کوي دویمه مسله پاکستان اقتصادي هغه چې و فشار نقطه چې و کراچۍ بندر و افغانستان ته دې ځنه د پاکستان لارې موږ ټول اموال افغانستان ته واردول دا د فشار یو اقتصادي نقطه و چې هر وخت په استعمالوله هغه د څو میاشتې د لاره بنده شوله هغه نور د فشار نقطه نه ده چې د افغانستان خپېټه کې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان څه خبره بدیلې لارې پیدا کړې په اقتصادي لحاظ باندې په نظامي لحاظ باندې د یو ځمکنی هغه وکړو تجربه افغانانو دوی دواړو دی هغه کې سخته ماتې وخوړله په ځمکني لحاظ باندې د تجربه ده چې قطعا نشي دار پنجابی د سالنګ په واورو کې دلته موږ سره جنګ کولی شي نو د هغه نه راتېرېدلی شي د میپر نه د مارکو نه راتېرېدلی شي نو د تورخم نه راوتلی شي هغه ځمکنی هغه چې ده قوت چې ده هغه کمزوری ده
هاته د هغه پیسې نه لري د ټانکونو د تیلو پیسې. یوازینۍ د فشار نقطه چې ده هغه دا ده چې دی هوایي ځواک لري او افغانان هغه مرحلې ته نه رسېدلي. زمونږ اوسني حکومت هیله هم دا ده چې په هر ترتیب چې مړۍ نیمه کوي خو هوایي ځواک پیاوړی کوي. هوایي ځواک چې کله موږ اسلام آباد وویشتلی سو یا لاهور هم وویشتلی سو دی بیا دغه نقطه چې ده دا بیا نه استعمالوي. دویمه مسله چې ده سیاسي انزوا ده. سیاسي انزوا دا حکومت چې دا په رسمیت نه پیژني، محدود ملکونه پیژني، په هر ترتیب چې دا به نړیوال ملګرو ملتونو کې موږ خپله څوکۍ ترلاسه کړو چې موږ هلته غږ پورته کړو، نړیوال سره رابطه ښه کړو، هغه او خصوصا عربي نړۍ سره، اسلامي نړۍ سره چې دا منافق ورته ورپېژني چې دا د هېڅ چا زوی نه ده، دا اوس عربو نه پیسې اخلي چې موږ تاسې نه دفاع کوو. هلته ځي د حماس د فلسطین کې د فلسطیني مجاهدینو په مقابل کې د اسرائیلو سره د امریکې نه پیسې اخلي، د هغوی په مقابل کې هغه هم د سولې په نامه. عجب منافقت ده، ته ما بې وسلې کوې او د مقابل طرف دپاره سپر واقع کېږي، بیا دې ته د سولې نوم ورکوې. نو د کشمیر پروژه چې دغه اوس نه چلیږي، نور بس عربو نه پیسې اخلي یا جامو نه اخلي یا امریکین په دې تروریزم په نامه او خپل تروریستي هیواد او تروریستي پوځ دی. نو د فشار دوه نقطې پاتې، یو هوایي ځواک پاتې ده، یو افغانستان چې په سیاسي لحاظ باندې منزوي دی دنیا کې. دا که موږ دا دوه نقطې پوره کړې نور نو بیا افغانان په داخل کې په بیا رغونه کې نوې جوړونه کې کار ډېر ښه روان دی. موږ 10 کاله مزل کوو، 10 کالو کې څنګه چې زموږ پیسه ځله قوي ده په نورو برخو کې هم قوي کېږي، اوبه به مهار کړو، بیا به له توندې مړه شي دی او چغې به ورته وایي زاري به ورته کوي. خو د پنجابي شخصیت دا ده چې دی زوروري ظلم کوي، چې کمزوری زاري کوي. د افغانانو شخصیت بیا دا چې په کمزوري باندې چې دی حاکمي ترحم کوي او ترحم کې افراط کوي، څه نه وایي، هغه مړ دښمن ته هم څه نه وایي. نو او بیا چې مظلوم شي بیا مقاومت کوي، هغه په مظلومیت کې چاپلوسي کوي، وړمالي کوي او یو چا پې بیا زړه نه کېږي هغه وخت کې. نو که افغانستان کې داسې خلک سیاسي لحاظ باندې دې تدبیر ته ورسېږي چې ویې پېژني نه چې تر هغه دې نه پرېږدم چې افغانستان کې د 80 کلونه تراژیدي چې روانه کړې وه او دا جنګونه چې د افغانستان کې نیابتي جنګونه کول یا د مخامخ کول یا د پټ کول یا د امریکې په زور کول یا د غرب په زور کول، دا هغه موږ دومره ځان پیاوړی کړو چې بیا ابد دپاره دا ګاونډی چې ده خپل د ګاونډیتوب اصول باید ومني او هغه زموږ خبره چې ده هغه باید په سړیتوب باندې همداسې پرېږدي. استاد همدغه خبرې دي، دلته داخلي کشمکشونه دي. موږ تاسو ګورو چې بلوڅان داسې یو نتیجې ته ورسېدل چې هغوی خپل یو منشور اعلان کړی، هغوی د یو مستقل هیواد په توګه باندې خپله اعلامیه نړۍ ته وړاندې کړې ده، خپل منشور یې وړاندې کړی. د پښتنو مسایل همدغسې دي. پښتانه په همدغه څو ورځو کې موږ تاسو خبرې اورو چې هلته د پاکستان په میډیاو کې هغه ژورنالستانو ته چې هغوی لګیا وي د پاکستان د نظام دپاره کار کوي، هغوی ته په جواب کې وایي چې تا ته څه شی شوي دي، ته ما ته ووایه چې تا ته څه شي. صدر اعظم د وزیر اعلی د نیولو امر کېږي، ځکه په یوه خبره باندې چې بمبار مه کوه، یعنی تر خپل بیرغ لاندې، تر خپل قدرت لاندې، تر خپل واک لاندې، د خپل قانون تر چتر لاندې یو وزیر اعلی هغه ته هغه خپل واک کې هغه نه ورکوي. دا ټول مسایل دي چې اوج ته رسېدلي دي. همدارنګه د TTP جګړه دا ټول رسېدلي. پاکستان د دې نه د ځان د ویستلو دپاره په هند ځان وازمایه، څه وخت چې پوه شو چې د هند سره زور نه رسېږي افغانستان ته یې مخه وکړله. د هغې نه وړاندې د ایران باندې برید وکړو، د ایران بیرته برید چې ولیدلو د هغې نه هم خاموشه شو. آیا بل اپشن ورته شته بغیر د دې نه چې افغانستان ته رامخه کړي په افغانستان باندې، او هغه هم بغیر د دې نه چې هوایي برید وکړي؟ بله لاره پاکستان ته شته او په دې باندې ځان خلاصولی شي، دغه داخلي کشمکشونو نه ځان رایسته شي؟ نه، دا خو موقتي هغه دي او دوی نه غواړي چې دا حالات دومره تشدید شي چې بیا د کنټرول او د پخلاینې هغه نه لري، وس ونه لري. دا به بیا څو ورځې بعد لکه مخکې چې هیاتونه راغله، څو ورځې بعد بیا هیات راځي، بیا به د روغې جوړې خبره کوي. اوس سعودي ته مخه کړې وه چې خیر تاسې منځګړیتوب وکوئ، مخکې ترکیې ته، قطر ته. د عادت د ما ورته وویل چې دا پنجابی چې ده په دې سیمه کې دا داسې یو قومي کرکټر دی چې دا په غوړمالۍ باندې روږدی شوی، یعنې دی هغه د خصلت چې دا شی ده. نو دا موقتا دی دا کار کولی شي، د خلکو توجه بلې خوا ته راوړلی شي، خو دایما خو دا د حل لاره نه ده، نه دی دپاره د حل لاره ده. او افغانان باید په دې پوه شي چې دغه نظامي برید چې وشو بالاخره دې ته په کوم لحاظ باندې ځواب ورکوي. آیا یوازې په یو مسیر کې رواني که نه، د عصري تعلیم دپاره باید کوشش وکړي، دنیا سره رابطه پیدا کړي، وسله واخلي،
وسله خو داسې ده چې د وخت ضرورت ده. تا مخکې د پښتنو خبره وکړه په دې 90 کلونو کې یا د پاکستان په جوړېدو کې چې سیاسي اشتباه نه وای شوی، خو دا حالت نه رامنځته کېده. متواترې سیاسي اشتباهګانې وشولې د پاکستان په جوړېدو کې. بیا د هند او د پاکستان ترمنځ څو جنګونه وشول، هغه وخت د افغانستان سیاسي حکومت سیاسي اشتباهګانې وکړې، نو مداخله یې ونه کړه، بالاخره نتیجه شوله سیاسي ګوندونو متواترې اشتباهګانې وشولې. اوس هم ته نه کېږي. دغه متواترو اشتباه نتیجه ده چې دا بحران روان دی. که اشتباه نه وای شوی خو مشکل حل و. نو دې نه وروسته باید مثال یو نظریه پکې د عدم تشدد یا د سړیتوب نظریه وه. دا نظریه ټول عمر دپاره کفایت کوي که نه؟ په یو نورمال حالت کې دا نظریه صحیح ده چې زه په چا باندې تیری ونه کوم. که ما باندې څوک تیری کوي بیا په هغه وخت کې زه څه کوم؟ غله سره وسله ده، راځي کور ته راوړي، نو هغه خو کور چوروي. نو په دې وخت کې ته تشدد نه کار اخلي، تا سره وسله باید بیسي، د غله مخه ونیسي. نو دغه کې بیلانس په کار ده، کوم ځای کې وسلوال مبارزه، کوم ځای کې د سړیتوب مبارزه. اوس موږ ګورو ټي ټي پی وسلواله مبارزه کوي د خپلو اهدافو په خاطر، هم پاکستاني مخالفت کوي. پی ټي ایم چې ده عدم تشدد مبارزه کوي، مدني مبارزه کوي، هم مخالف. نو ته په کم مسیر کې موږ سره د خبرو لارې هم هغه ته نه رسېږي، نتیجې ته نه رسېږي، او د جګړې لارې خو هغه ده چې چیغې دي اسمان ته پورته شولې، بیا راځي افغانستان کې بمبار کوي. نو هدف دې کې ده چې سیاسي تېروتنې بیا د بحران د تداوم سبب کېږي. پوهان صاحب زه دلته همدا خبره کوم. اوس به دوی هیات راولېږي، تا وویل چې دوی به دا ترنګلتیا دومره حد ته ونه رسوي. دوی که دا ترنګلتیا دوی خو به خپل کوشش وکړي، خو دوه خبرې، دوی به ترنګلتیا تر کوم حده پورې ورسوي. او بله موضوع دا چې که دوی هیات راولېږي، که دوی سبا بیرته کېني، آیا افغانان دې کې څه رول لري چې دوی د ټي ټي پي نه خلاص کړي، یا ټي ټي پي ته ووایي چې تاسې کېنئ، یا ټي ټي پي ته ووایي چې تاسو جګړه مه کوئ، یا ټي ټي پي ته ووایي چې تاسې دغه خپل حقونه مه غواړئ، یا تاسو په دې خپلو وسایطو باندې، په دې خپلو وسایلو باندې، په دې خپله خاوره باندې حاکمیت مه غواړئ؟ دا د افغانانو د وس نه ده. دا افغانان کولی شي. نه خو هغه استعماري قوتونه اکثره وخت داسې یو هغه ته نقطه نیسي د فشار چې هغه ستا په وس کې نه وي پوره. امریکې عراق ته ولې ستا اټومي وسله لري، دا راکړه نه وه ورسره، هغه سره نه وه چې درکم درته مغه ورته پالمه کړه که نه. نو د بیا دلته دغه د اسامه موضوع چې مطرح شول، هغه هم دغسې یو موضوع چې د افغانستان کلتوري مسلې سره هغه له راړخ لګو. نو اوس دوی عین هغه سره همدغه داسې شی درنه غواړي چې ستا په وس کې نه وي. اوس دا ټي ټي پي خو هلته داخل کې د بحران نتیجه ده. نو افغانستان حکومت کې څه رول لري؟ دا خلک اول خو دلته شته نه کوي، مثال ووستل جګړه به هلته ختمه شي، ختمه به نه شي. بیا چې دا ټي ټي پي نه وي، کوم تضمین موجود ده چې پاکستان د افغانستان مخالفې ډلې نه روزي، د افغانستان د حکومت مخالفې تم باید تضمین ورکړي چې هېڅ نه مخالف سیاسي جریان د افغانستان حکومت ښیي که خراب وي، دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري، نه پاکستان پورې. ته په کې د مداخلې حق نه لري. نو داخلي هغه چې د حقوق شي د خلکو خپل د حکومت او د ولس کار ده. نو پاکستان دا تضمین ورکولی شي چې هېڅ مخالف وسلوال به د افغانستان ته نه راوړي، دلته به مداخله نه کوي، دلته به جنګونه نه ایجادوي، دا 80 کلن تجربه بیا نه تکرارېږي. دا تضمین هغوی ورکوي. نو چې دا تضمین هغوی نه ورکوي، دی ولې دا تضمین ورکړي دلته؟ او دی په لاس کې څه شی دي؟ دا خو اوس نوی جوړ شوی حکومت ده، دا خپل ډېر زیات خپل مشکلات لري. دی په دې بریالي شي چې د خپل مشکلات هغه کې کنټرول کړي. مان صاحب یو بل بود، آیا پاکستان د دې وجې نه چې ونه توانېدو چې دلته په افغانستان کې بیا شخړې رامنځته کړي، کورنۍ جګړې وي، دلته نورې وسلوالې ډلې لکه کوشش چې وشولو، لکه بعضې ګروپونه چې هغه د سیاست په نوم باندې راوړي، هغوی ته وسله په لاس کې ورکړي. تاسو په یو بحث کې ما سره ویلي وو چې ورته ویلي چې تاسو لاړ شئ جنګ وکړئ، هغه ورته ویل چې موږ خو هېڅوک هم نه لرو. نو دا ټول کوششونه وشو. دغه ټول کوششونه چې کامیاب نشو، اوس د پاکستان هوایي بریدونه هم دغسې یو هڅه نه ده چې په افغانستان کې خرج مرج رامنځته کړي، دلته دغه راغلی ثبات د منځه ویسي، دلته دغه خلک د دغه بریدونو د غچ اخیستلو دپاره یا د په اسلامي امارت باندې د بې باورۍ دپاره، د دې دپاره دا هڅه دغه اړخ یې دغه رنګ یې څومره دی؟ دی خو روسۍ هڅه کوي، دی هدف هم دا ده چې دلته دا ثبات چې ده، دا نسبي ثبات چې ده، دا په دایمي ثبات بدل نشي. دا ثبات کمزوری کی او حکومت په نورو مشکلاتو باندې اخته کی، د بیا رغونې نوې جوړونې کارونه سس کی. نو دی مستقیما دا پوځي یرغل وکړو. دې نه مخکې به ځینو کېدای شي ځینې کمو دوستانو دا معلومات دی په تهران کې د افغانستان د اوسني حکومت د مخالفو ډلو سره کېناستل، ورته ویل چې موږ ډرون الوتکې درکو، تاسې په افغانستان کې ډرون الوتکو په ذریعه باندې بمبار وکړئ چې اخلال رامنځته شي، امنیت اخلال شي. بیا هغوی ورته ویل چې په کومو سیمو کې به ځای درکو، په دې قبایلي سیمو کې.
هغه ول چې موږ په افغانستان کې ډیر قومي بیز اوس نه لرو، هغه خاوندان نه یو، نو زمونږ کورنۍ چې تو پرک دي، نو موږ ته داسې وکړي چې موږ ته د پاکستان نېشنلټي راکړي چې زمونږ فامیل دایما مال ته پاتې شي، محفوظ شي په اسلام آباد کې، لاهور کې، پنډۍ کې، په کراچۍ کې. هغه نه وروسته موږ تاسو سره دا توافق کوو چې موږ په دې پوه شو چې محفوظ شو، که ځکه چې موږ افغانستان ته که داخل شو کېدای شي ونیول شو، بیا زمونږ کورنۍ هم تر فشار لاندې راځي. نو دا خبرې دی روانې، دا تقریبا 2 کلو رئیس دا خبرې دی روانې دي، دا حکومت هم کېدای شي په خبرې. بیا بالاخره عین خبر هغه ته ورسېدله، دا لیکلي توافق ته ورسېدله. لیکلي توافق کې دا د افغانستان د اوسني حکومت ډلې شي دا خو په یو نظر نه دي، دا یعنی مختلف خپل منځ کې بیا اختلاف لري کنه، په دې نظام سره چې اختلاف لري خپل منځ کې هم د اختلافاتو. نو هلته د امضاګانې چې وي دی یو ولې قضیې وکړم، بیا به د بل مخالف په افشا کې دا خو د افغانستان سره یو غټ خیانت ده کنه. نو بیا به موږ په وطن کې به هېڅ شی به مو نه لرو کنه. بیا خو دوی خو ټول عمر کله د پاکستان ضد چغې وهلې، بیا چې هغه سند راوځي چې پاکستان سره امضا کړې ده په دغو شرایطو باندې، خو بیخي نور آبادالآباد دپاره افغانستان کې د سیاست جوګه نه دي. اوس خو هغه لري ورسره اړیکه ورسره لري، خو شفاهي تړونونه دي، لیکلي تړونونه نه دي. نو دی غوښتل چې هلته دی کورنۍ ته بیا په دې کورنۍ کې دی بیا بزنس وکړي، په سوونو خلک نور داخل کړي، لکه د خارج ته چې خلک بوتله د کمیشن په حساب هغه هم پکې شامل کړي. نو پاکستان حکومت ولې چې دا نو د بسونه کورنۍ په دغه کې دا توافق چې ونه شو، زمینه برابره نه شوله، هغه نه وروسته پاکستان مجبور شو، بل هېڅ افشان یې نه لره. نو بیا دغه هغه چې هوایي بریدونه وکړه، که چېرې هغه داخلي مخالفین چې وایي هغه یې دې جوګه وی، نو بیا پاکستان ډرون الوتکې ورکولې، هغوی به عملیات کول. هغوی اول ورسره داسې خبره کړې چې تاسې به الوتکې درکو، داخل د افغانستان ته به انتقال کوي، بیا به غزن هغه وکړي. یعنې ناچاره شوي دي چې خپل دا ما ته ویل چې دغه یو افشان دی لري، د ځمکنی یرغل نشي کولی، نه پنجابی دې جرأت لري چې د افغانستان مقدسې خاورې ته داخل شي. که داخل شي بیرته سر نشي وړلی، نه بوټ وړلی شي، نه سر وړلی شي، نه پتلون وړلی شي. نو فقط یوازې هوایي ځواک لري، هوایي ځواک هم د چین په مرسته او د امریکې په مرسته پخوا جوړ کړی، او د هغه معادل چې د افغانستان یو فاصلې ته ضرورت لري چې هغه پیدا کړي، ضد پیدا کړي. نو دغه موږ 3 کاله 4 کاله یا 15 کاله واټن ته ضرورت لرو چې دغه اړول چې دا برابر شي. نو اوس دا خبره مې په دې خاطر وکړه چې دغه د ډرون الوتکو اول هغې ته وړاندیز کړی، خو په دې کې سره جوړ رانغله، امکانات ونه شو. نو بیا هغه تېر یرغل چې وکړو هوایي یرغل، اوس دا یرغل چې وکړو هوایي یرغل دی. نو که دی 1 لک پوځ لري په دې هغه کې په کرښه باندې اچولی ده، او که د نورو ځای راوړاندې شي. استاده د بیروني مخالفت په نوم باندې داخلي کړکېچ پټولی شي نور؟ خو دا خو موقت هسې دي که نه، بحران چې کله ډېر حاد شي، ګرم شي، دغسې یو هغه بیا اکثره حکومتونه داسې چې ناکام حکومتونه بیا بهرنی دښمن ته راشي چې خلکو ته وښیي چې زه ګوره بهر کې مصروف یم. دا هند خو د مصنوعي دښمن ځان ته تراشلی ولس ته، تجارت یې ورسره ستا، ژبه یې ستا، سندرې د هند غږېږي په کورو کې، ټول د پنجابي د سیندي ټول کور چې ده د هند د ذهنیت نه متاثر ده، د کرکټ نه نیولې تر نورو پورې. صحیح شو، هلته مخالفت نشته، تجارت روان ده، جګړه هم یا هند سره چې جګړه هم تجارت یې ورسره روان و، ځکه چې یو بل سره تړلي. او مګر په ظاهرا خلک وایي چې خو هندو ده او زه مسلمان یم، په داسې حال کې دین هلته مسلمانان هم زیات دي، او هغې سره زور نه رسېږي. افغانستان موضوع افغانستان یعنې یو وخت کې به داسې وخت راشي چې خو ما ته دا مصنوعي ملک دی باید مصنوعي جنګونه تخلیق کړي، مصنوعي انګیزې تخلیق کړي چې دا بقا پیدا کړي، او دا نفوس دومره تراکم دومره زیات ده چې د داخلي امکانات دې جوګه نه دي چې دومره نفوس دا تغذیه کړي. په هغه بیا تکرار به پیدا کړي. آیا پاکستان بریدونه وکړه، بیرته به افغانان د دې د غچ اخیستلو کوشش وکړي، او اسلامي امارت ویلي هم دي، بیا به سره خبرو ته کینی، بیا دا به یو تکرار سلسله وي که افغانان به نور دغسې خبرو ته وخت ورنکي، او د دغه خپلو مظلومو ماشومانو چې بیګا په وینو کې لمبول شوي دي، د دوی دغه د غچ جګړه به زوروره شي، دغه به تیز شي، دا به ستره شي. څه تحلیل کوئ؟ نه افغانان خو اوس یعنې په دې جوګه شي چې د خپل حالت وساتي که نه، جګړه پراخه نه شي، دا به د افغانانو دپاره یو هغه کامیابي، ځکه چې افغانان چې دي ډېر احتیاط نه باید کار واخلي، ځکه چې دلته بیا جوړونې نوې جوړونې او د ثبات مسله مطرح ده. موږ چې اول خپل ځان دا هغه ده، ته چې چېرته قوه واردی په یو ځای باندې، ستا قوه باید 2 چنده 3 ځله زیاته وي چې هغه مقابل طرف قوه له منځه یوسي. که چېرې دا قوه کمه وي، مقابل طرف بیا ډېر قوي کېږي. نو اوس افغانان باید اول خپل ځان ښه تقویه کړي، په سیاسي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې،
بیا دا د جګړې پاکستان سره زمونږ حساب چې دا ډېر وک پروت ده. د پښتنو کې متل ده چې زړه دعوه شي نوې دعوه چې رامنځته شي زړه دعوه سړی په خپل ځای پرېږدي بیا هغه ته دوام ورکوي. نو غچ په زمونږ په سلو کلو کې غچ اخیستنه چې ده د اصل کاله مزل چې ده غچ ته ډېره کمه ده. نو دا د افغانانو فطرت کې ده. نو باید تدبیر نه کار واخلي په اقتصادي سیاسي اجتماعي فرهنګي او نظامي لحاظ ځان تقویه کړي. بیا هغه خلک چې هلته دي د هغوی دفاع هم کولی شي هغه ورته کفایت کوي چې موږ د خپلو مظلومو افغانانو چې هلته په پښتونخوا کې څوک ګندي پښتونخوا د هغوی سیمه ده د هغوی معنوي سیاسي اقتصادي ملاتړ وکړو زمونږ هغه ته ضرورت نه پیدا کېږي مستقیم هغه ته برید ته. نو بیا چې انډول برابر شو انډول بیا هغه وخت کې بیا سړی خبره کوله. اوس وخت کې افغانانو ته څه لارې چارې شته چې د دغه مدیریت نه د دغه شر نه ځان اوس ما ورته وویل چې په لنډه دا خلاصه کو په یو جمله کې یو هوایي ځواک باید پیاوړی شي چې دفاع وکړي سو یو نړیوال سیاسي انزوا ځان وباسو نور بیا داخل کې ریفورمونه رامنځته کړو چې ملک اقتصادي سیاسي لحاظ باندې پرمختګ وکړي بیا په نړۍ کې د خلک غږ اوري د حقانیت غږ د موریدل شي د مظلومیت غږ د موریدل شي. اوس خو زمونږ نه څوک د حقانیت غږ اوري نه د همدغه موضوع ته راځم. یوه مهمه برخه دا ده پاکستان تیر وار په کابل باندې بریدونه وکړه په پکتیکا یې وکړه اوس بیا په پکتیکا کې وکړه په ننګرهار کې وکړه بې ګناه خلک ووژل خو دنیا خاموشه وي په دې باندې. د دنیا د خاموشۍ د ماتولو دپاره یا د دې دپاره چې د افغانستان دولت په رسمیت وپېژندل شي یا د دې دپاره چې د افغانانو غږ واورېدل شي کومې لارې چارې باید وکارول شي؟ اوس خو د ملګرو ملتونو کې چې ستا د غږ نمایندګي کوي هغه د افغانستان خپل هغه او په ژنیو کې هغه سفیران چې دي هغه خپل نه یوازې د حکومت مخالف دي بلکې په ځینو برخو کې د افغانستان د ملي ګټو مخالف دي. نو هغه به ستا څنګه غږ پورته کړي؟ اول باید دغه څوکۍ ستا په لاس کې شي چې ته څوک چې د افغانستان نمایندګي خو د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي. هغه بیا دومره بدمرغه دي چې هغه د نظام سره اختلاف شته دا د ولس د اختلاف په بیه تماموي. اوس به دې غږ پورته کړی وای چې د پاکستان یرغل کړی دی د حکومت مسله جدا د سیاسي اختلاف ورسره لرم. ډېر زموږ ډېر پخواني مشران د بابر خان زادران نه و د سید اکبر خان د پاکستان هغه چې صدر اعظم یې وویشته او خو افغانانو ته کنځلې وکړې او د افغانستان حکومت سره مخالف و هغه تو فانکچه واخیستله په دې تندي باندې وویسته صحیح ده زه د افغانستان حکومت سره مخالف یم نو ته خو زما هېواد ته کنځلې نه شي کولی. نو دا سفیران د افغانستان په نامه چې سفیران دا دومره بدمرغه دي او دومره د ملي ارزښتونو مخالف دي چې د نظام مخالفت د افغان ولس د مخالفت په بیه تماموي. نو دا خو کته نظام سره مخالف یو خو پاکستان سره مخالفت وکړه دا مخالفت دی اوس پرېږده بیا کله چې وخت راغی بیا مخالفت وکړه. او عجبه خبر خو دی که د افغانستان و سفیر افغانستان ته نشي راتلی د افغانستان سفیر د افغانستان مخالف ده دا داسې سفیران موږ لرل په کمپیوټر ته افشار ورکړه په لندن کې د افغانستان سفیر و چې د افغان کلمه به ذکر نشي هغه ته باید افغانستاني ویل شي یا بل شي ورته ویل شي. نو کمپیوټر کې داسې افشار ورکړه چا چې پاسپورت هغه کو تمدیده یا ویزا اخیستله هغه کې باید دا پره هغه ته راځي د افغانستان د نماینده په توګه هغه کوي ته مسل کوي چې د افغانستان نماینده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده په څه وشي د دې دپاره چې دې دپاره خو دا مارو چې دا حکومت باید په هر لحاظ د خپل لمن پراخه کړي پر یو قشر حکومت تر اخره پورې نشي چلولی خپل لمن پراخ کې ورو ملګرو ملتونو کې څوکۍ د افغانستان حق ده دا باید اوسني حکومت هغه کې یا داسې څوک هلته انتخاب شي لږ تر لږه چې د افغانستان د ملي ګټو څخه نمایندګي وکړي شي. په ژنیوا کې د افغانستان سفیر چې د افغانستان مخالف هغه د یوې ډلې سفیر ده او د افغانستان په نامه باندې مشهور ده هلته چې اوس رسنۍ کې راځي د افغانستان سفیر داسې وویلې عجبه خبر خو دی که د افغانستان سفیر د پاکستان برید تاییدوي په افغانستان باندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غږ نه پورته کوي. په نورو هېوادو کې چې د سفارتونو لا تر اوسه پورې هغه دي د مخالفو ډلو په لاس کې د جمعیت یا نظار شورا حکومت خو نشته د جمهوریت په نامه حکومت نشته خو د شورای نظار ډلې دي هغه سفیران هغوی په لاس کې دي. هېوادونه خپله دا تفکیک نه کوي نه هغه هېوادونه خو هغه خپل غم کې دي هغه څه اوس موږ هغه نه په صورت د سیویس له حالاتو څه خبر یو. پوهان صاحب وروستۍ پوښتنه کوم زما استاد د خپرونې وخت به هم راختمي پاکستان به دوام ورکړي دې بریدونو ته د پاکستان به همدا یو برید وي دا یو فشار به وي همدا یوه بهانه به وي که نه نورې بهانې به پیدا کوي نور بریدونه به کوي نور فشارونه به وي نور به د خپل ولس نه د افغانستان په ټکولو په نوم ځان خلاصوي دوام به ولري لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې 70 کالونه لګیا دي په همدې هڅه کې دي او موږ باید د دغه تداوم د مخنیوي دپاره یا د دغه تداوم نه د ځان د خلاصولو دپاره څه وکړو؟ دا نه لومړی برید ده
نه منځنۍ ده نه اخرنۍ ده. دا به دوام پیدا کوي. دې بریزونو تر څنګ واړي مخالفې ډلې هلته وروځي. ما ورته مخکې مې یاده کړه چې د ډرون الوتکو تر حده پورې ورسره مخالفې ډلې به وروځي. دلته به داخل کې غواړي چې اخلال رامنځته کړي. لږ خلاق چې دلته رامنځته شول امنیتي، بیا دا نوره پړسېږي. بیا مخالفین چې هغه څوکۍ درد پسې اخیستي دي هغه هم راپورته کېږي. یو شمېر نور خلک چې دي د قومیت په نامه چې شعار ورکوي هغه نورو هېوادونو سره مرګ لري. هغوی چې همداسې فضا خلاصه ولیدله هغه هم راپورته کېږي. داخلي فقر هم داخل د پیسو په مقابل کې استخدامېدی شي. یعنې هغه ټول لارې دې سنجولي. په تیرا کې د یو سیمه چې د ولسونو خالي کړه چې هلته داعش وروځي او نورې مخالفې ډلې وروځي. دا او امریکا ته هم وښیي چې هلته یو نیم تروریستي دې فیصله تروریستي برید وکړي، بیا وښیي چې ګوره موږ هم قرباني یو. یوازې خدا نه ده چې امریکا ده یا نور هغه دي. نو دا مصنوعي جنګونه ملته کوي او خلک هم روزي. د انجوګانو په نامه د ټینګ ټانکونو په نامه مرکزونه جوړ کړي دي. افغانستان کې چې کوم بې نسبه سړی ګوري د سیاسي کارپو په نامه هلته دعوتۍ ورو ورو دا شی پړسي. د ښځو د حقوقو چې اوس د دنیا د ورځې ګرم شعار ده د ښځو د حقوقو په نامه هغه ښځې دعوتۍ چې هغوی خپله د ښځو د حقوق یې پایمال کړي. کورنۍ نظم بې نظمه ده. میړونو سره طلاقونه اخیستلي دي. یو نه دویم نه دریم څلورم خاوند لري. پرله پسې هغه خلک د افغانستان د ښځو د حقوقو مدعیان هغه ښځې د افغانستان د ښځو د حقوقو مدافعینو ګڼل کېږي. هغه ته د زړورتیا د شجاعت مډال ورکوي په بهر کې چې هغوی خپل کورنۍ نظم نه لري، خاوند نه لري، هغه یوې خپل اولاد نه لري، هغه د افغانستان د مهاجرینو د مور په نامه مسما کړې ده. نو دغسې د نړۍ افراد ته چې ګورې د نړۍ افراد او تفرید ته بیا هر ډول امکان چې دی پیدا کړي هغه ته لاس اچوي. ټوله دریچونه نو اوسني حکومت هم زموږ هیله ده چې په یوازې په دې هغه کې په مملکت کې یو قشر نه دی. دلته موږ 20 قشرونه لرو د ټولنې. مذهبي خلک لرو، ملایان روحاني لرو، لیکوالان لرو، قومي مشران لرو، دا ساینس پوهان لرو، ادیبان لرو، اهل کسبه لرو. یعنې 20 قشره په ټولنه کې مطرح دي. دا نظام چې دا د 20 قشرونو په مشوره به جوړ شي. تی مخکخ صحیح شو. مګر اوس معلومه شوله چې یوازې په قرائت او په تلاوت باندې دا 14 تیاری نشي وشل کېدلی. او نو دې دپاره فني سړی پکار دی. سره دې چې موږ معلومات لرو کار شروع شوی، خو د هغه دپاره د عقیدې تر څنګ علم ساینس چې ده دا ډېر ضرور ده. څو چې عقاید او ساینسي پوهه تجربه سره یو ځای نه کې د پاکستان د یرغل مخه نشي نیولی. یوازې په تلاوت، یوازې په عبادت، یوازې په دعاګانو باندې دا مسله نه حلېږي. نو که غواړئ چې یو شي هم ستاسو دا نظام دوام پیدا کړي، هم مملکت ته خیر ورسوي، لمن پراخه کړي. ډېره مننه استاد. ډېره مننه کورو ده. کوربه درنو لیدونکو له ښاغلي استاد محمد اسماعیل یون سره د نن بحث همدومره و. تر بیا د الله په امان.